السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. کورنۍ چارو وزارت په تېره اونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنۍ چارو وزارت د پیژنتون لوی رئیس مفتي نجیب الله حکمت او د کورنۍ چارو وزارت ویان مفتي عبدالمتین قانع د پیژنتون ریاست د کارکوونکي عبدالحمید د فاتحې په مراسمو کې چې څو ورځې وړاندې وفات شوی و ګډون وکړ او د کورنۍ چارو وزارت د مشرتابه د خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب یې د مرحوم له کورنۍ سره شریک کړل. نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت د ځانګړي عملیاتي قطعې قمندانۍ د کشف امریت منصوبینو د کابل ښار د 4مې ناحیې اړوند سیمه کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې کابو 1,80,180 دانې زیکاپ نشهیي ګولۍ چې په 83 کارتنونو کې ځای پر ځای شوي وي کشف او ضبط کړي دي. د کورنیو چارو وزارت د تامیناتي چارو معینیت اړوند د سرخي پله تخنیکي او اساسي کنډک د تخنیکي پرسونل په مرسته لسګونه نظامي وسایط رغولي او د پولیسو ګټه اخیستو ته سپارل شوي دي. د ارزګان امنیه قمندانۍ د پولیسو د ښوونې او روزنې څانګې کې 300 تنو مسؤلینو او امنیتي منصوبینو ته د ادارې او مدیریت برخه کې د مسلکي او تخنیکي زده کړو ښوونه پیل شوه. د پاسپورت لوی رئیس پاسوال مولوي عبدالکریم حسیب د سویل ختیځ زون د پاسپورت مدیریتونو د کارکوونکو د کار ارزونې او ستونزو ته د رسیدو په موخه لوګر ته سفر وکړ. نوموړي په یاد مدیریت کې شته ستونزې واورېدلې او د ستونزو د حل په موخه یې د امکاناتو او تجهیزاتو برابرولو ژمنه وکړه. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت منصوبینو په یو کشفي عملیات کې د کابل ښار په 4مه ناحیه کې 11,000 ټابلیټکا نشهیي ګولۍ نیولې دي. دا وې د دې اونۍ لاسته راوړنې. تر بیا ښې چارې.